علیکم ورحمت الله وبرکاتو. محترم دوستانو، په نننۍ ویډیو کې یو داسې طریقه در پیژنم چې تاسو څنګه کولی شئ له خپل موبایل کې په بروزر کې یا په یوټیوب کې فیسبوک کې چې تاسو ته غلط تصویران یا غلطې ویډیوانې راځي دا تاسو څنګه بندولی شئ. همدا طریقه در زده کوم. هیله در څخه کېږي دوستانو دا ویډیو تر اخره وګورئ تر څو تاسو په دې طریقه باندې صحیح پوه شئ. یوه هیله به بله هم در څخه وکړم د ثواب په نیت، صرف د ثواب په نیت دا ویډیو له خپلو دوستانو سره ضرور شریکه کړئ تر څو هغو ته هم دا ویډیو ورسیږي. په دې کې دوستانو تاسو د هر چا په موبایل کې که د ورور په موبایل کې یا د خپل ملګري یا د بل چا په بروزر کې تاسو دا سیټینګ وکړئ. هغه وروسته که په خپل بروزر کې دا هغه ویډیوانې تصویران سرچ کوي هم دی ته به هغه ویډیوانې تصویران نه راځي. نو دوستانو دا طریقه در زده کوم، ویډیو تر اخره ګورئ. دلته کې تاسو زموږ چینل ګورئ، که غواړئ همدارنګه خوندور معلومات ترلاسه کړئ نو ټیک نو فسټو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. سبسکرایب کولو لپاره دوستانو د ویډیو نه لاندې په سور سبسکرایب بټن باندې کلیک وکړئ. په څنګ کې د بیل ایکن په آل باندې در سره ضرور کلیک وکړئ. که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوه دوستانو د لایک بټن هم در سره ووهئ. نو ورځو همدې طریقې ته چې تاسو څنګه کولی شئ په خپل موبایل کې یا د بل چا په موبایل کې غلطې ویډیوانې راتلل او د هغې که سرچ هم کې هغه ویډیوانې که سرچ هم کې دوستانو نو هغه ویډیوانې به نه راځي. دا طریقه اول ما تجربه کړه، هغې وروسته دلته کې ګورئ که زه اوس دلته کې سرچ کړم نو زما په بروزر کې به هغه غلطې ویډیوانې یا غلط تصویر نه راځي. نو دا اول ما په خپل بروزر کې دا سیټینګ وکړو، تجربه مې کړه چې یعنې دا طریقه کار کوي که نه. او بل دا چې تاسو خپل فیسبوک یا یوټیوب لرئ نو تاسو کمې ویډیوانې چې تاسو سره کم چینلې پیجونه تاسو سره نوي ملګري هم هغه تصویران تاسو ته راځي، د هغه ویډیوانې راځي چې تاسو ډېر زیات درنه په غضب کیږئ. نو هغه څنګه بندولی شئ هغه هم در زده کوم. تر ټولو اول د بروزر په دې د بروزر دا یو سیټینګ در پیژنم. کله چې بروزر سرچ ته لاړ شئ د بروزر په سرچ کې صرف 3 ځلې www.google.com ولیکئ، هغې وروسته یې سرچ کړئ. دوستانو سرچ کولو وروسته به لاندې تاسو راشئ د سیټینګ اپشن به تاسو ته ښکاري، په سیټینګ اپشن به کلیک وکړئ. بره به تاسو ته ښکاري سرچ سیټینګ، نو په سرچ سیټینګ باندې به کلیک وکړئ. په سرچ سیټینګ باندې کلیک کولو سره ستاسو دا سیټینګ چې کوم دی هغه به په دې طریقې سره وي. نو دا به ټول زما په طریقې سره کوئ. دلته کې به تاسو ته ښکاري په دې او په دې د ټول سیټینګ په دې طریقې سره کلیک پې وکړئ. هغه وروسته لاندې راشئ سیو بټن درکوي، په سیو بټن باندې کلیک وکړئ. کله مو دوستانو چې په سیو بټن باندې کلیک وکړو په اوکې باندې کلیک وکړئ. اوس ورځو د یوټیوب یا فیسبوک کې موږ ته کم غلط ویډیوانې تصویران راځي، هغه پیجونه چینل که موږ سره ملګري نه وي بیا هم راځي، نو هغه څنګه بندولی شو. د دې لپاره یو څه نه څه تکلیف زیات وي. مثلا دلته کې بروزر ته ځو. اوس که زه لاندې لاړ شم دلته کې ما ته دا ویډیو به تاسو ته ښکاري. دې چینل ته زه ورځم. زه تاسو ته درښیم چې دا چینل ما سره سبسکرایب هم نه دی، دا چینل ما سبسکرایب کړی هم نه دی، خو د دې ویډیوانې ما ته راځي. کله چې غواړئ داسې ویډیوانې تاسو له خپل موبایل یوټیوب کې بند کړئ نو په درو ټکو باندې کلیک وکړئ. هغې وروسته نوټ انټرسټ اپشن درکوي، په دې باندې به کلیک وکړئ. دغه شان یو 10 ویډیوانې که 20 ویډیوانې وي تاسو ته په سکرین باندې راشي. په دې طریقې سره په درو ټکو باندې کلیک کړئ. هغې وروسته نوټ انټرسټ اپشن باندې کلیک وکړئ. نو په دې طریقې سره یو 10 ویډیوانو باندې چې دا طریقه وکړئ ستاسو ته به د هغه کټګرۍ ویډیوانې بالکل یوټیوب نه رالیږي په هوم سکرین باندې. په دې طریقې سره یو څو ویډیوانې چې کله تاسو وربند کړئ. نو ورځو د فیسبوک سیټینګ ته. په فیسبوک کې هم بعضې داسې پیجونه داسې هغه راځي چې موږ هغه دوستانو نوی سبسکرایب کړی خو بیا هم دوستانو موږ ته د هغې پیج تصویران ویډیوانې پوسټونه راځي. نو د هغې بندولو لپاره به دوستانو دلته کې تاسو دوستانو بهي اسانه طریقه ده. لکه څوک که تاسو سره ملګری هم وي نو په درو ټکو باندې کلیک وکړئ. د هغه پوسټونه تاسو نه خوښیږي هیډ آل فرام د هغه کس نام به درته راشي یا د پیج نام په هغه باندې به کلیک وکړئ. نو د هغه ټول پوسټونه به ستاسو ته بیا په دې اپشن په دې هوم باندې نه راځي. نو که چېرته مو دا ویډیو خوښه شوې وي ویډیو ضرور لایک کړئ، له خپلو دوستانو سره یې لازمي شیر کړئ. همدارنګه خوندور معلوماتو لپاره زموږ ټیک نو پښتو یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو د لوی الله په